जिंदाबाद वाली नूरिस्तान जिंदाबाद। نورستان ولایت کې د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د 10 کیلومتر سړک د رغونې چارې پیل شوې. د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس وایي چې یاد سړک د نورستان منډول ولسوالۍ په بانډول دره کې د یونپس ادارې لخوا د 6 میاشتو په موده کې جوړیږي چې په بشپړېدو به یې د 15 کلو خلک د سړک له نعمته برخمن شي. نو 10 کیلومتر سړک د ان شاء الله 15 متره په عرض کې به دا جوړیږي. تقریبا ټال پیسې چې دی کې تقریبا 14 میلیونه پیسې دی دلته. نو دغه ان شاء الله په 6 میاشت کې به دا سړک جوړیږي او ګټه اخیستنه ته وسپارل کیږي. او دا یو نفس مالی امداد هغه کړی دی او تخنیکی چارج ته ډاکار مؤسسه مخته وړي او نظارت د نورستان ولایت کلیو پراختیا ریاست لخوا کیږي. بلخوا د سیمې خلک د سړک جوړېدو ته خوشحاله دي او له ولایتي ادارې مننه کوي چې د ولس غږ یې واورېد او د سړک په جوړېدو یې پیل وکړ. همین فایده سرک ما مریضا میآید از اموجا تا به که اینجا میآید 5 کیلومتر از برادر 400 راست همین را پشت کده میاریم. ما بسیار خوش هستیم که سرک ما جور شد، بسیار خوش هستیم. جوانای ما پیش زیاد بیکار دالی پروژه زیاد شدن، مصروف کاربار از بسیار خوش هستیم، خوشحال. از دیگه جایی که میرن مثلا میرفتن ایران میرفتن یا جای دیگه میرفتن، عالی شکر الحمدلله جای ما ایران شده، کاربار زیاد است، جوانا خوش، روی سفیدا، هر چیز ما انشالله مکمل است. بسیار خوشحال هستیم. والی صاحب محترم، نه ولسونه دومره منندوی دي چې زه په الفاظو کې نشم ویلی. بل اړخته د نورستان د ولایتي ادارې ویان وایي دوی متوازن انکشاف ته ژمن دي او پلان لري چې دغه سړک د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالۍ سره ونښلوي تر څو دواړه ولایتونه د سړک له لارې یو بل سره ونښلي. بانډول هغه دره ده چې زموږ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ سره سرحد لري. د دې سړک باندې کار روان دی چې دلته سلګونو ځوانانو ته د کار روزګار زمینه هم برابره شوې ده چې له دغه ځای نه یو مړی حلاله روزي خپلې کورنۍ ته موړي او د دې ترڅنګ خپل د وطن په رغونه کې هم مصروف دي. موږ بیا هم هڅه او پلان لرو چې دغه سړک چې تر څو تر بانډوله پورې رسیږي هغه نه وروسته کوشش کوو چې همدغه سړک د لغمان دولت شاه ولسوالۍ سره وصل کړو. بلخوا د نورستان والی د پروژې په انجینرانو ټینګار کوي چې خپلو کارونو ته متوجي وسی او ټول کارونه د پلان او پروپوزل مطابق ترسره کړي او له ځایي خلکو هم غواړي چې کار په ایماندارۍ ترسره او له خپل ټاکلي وخت لا ډیر کار وکړي او د دې وطن په آبادۍ کې خپله ونډه لا غوښه نه کړي. د وطن احساس باید چې دوی ولري، مقصد اخوا دی خواونه کې سور از بعد بس زیلاو راشي او سړک هم خراب کړي. نه زما یوه غوښتنه د ټول انجینر صاحبانو نه دا ده چې با کیفیته کار وکړي او ښه کارونو ته متوجه شي او همدا شانته کاریګرو ته مې هم دا توصیه ده چې عزتمندو ګوره وطن زموږ او تاسې ده او دا کلی کور زموږ او تاسې ده. دی ټول پیسې هم موږ ته راکوي، بیلچه هم موږ ته راکوي، کولنګ هم موږ ته راکوي، خو موږ باید چې څه چل وکړو، موږ دا د وطن سره محبت ولرو. باید چې دا دلته که موږ ته د 8 ساعتو پیسې راکوي د 8 ساعتو باید چې موږ یو ساعت د وطن دپاره اضافه کاري وکړو. دا چې نورستان یو غرایز ولایت دی او ډیرې درې سړکونه نه لري او خلک یې په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ دي، خو اوس دولت په لرې پرتو درو کې د سړکونو جوړولو ته مخه کړي تر څو د خلکو د تګ راتګ ستونزې پای ته ورسیږي.